اوله پوښتنه چې د قیامت په ورځ د خدای تبارک وتعالی په حضور کې کیږي د لمانځه پوښتنه کیږي. نو نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي بیا به الله تبارک وتعالی ته یو بنده راپېښ شي. الله تبارک وتعالی وایي تاسو وګورئ انظر فی صلاة عبدي، زما د بنده لمنځو ته وګورئ په عملنامه کې لمنځونه شته که نشته؟ په امانامې چې راواړي لمنځونه بې پرایي. بیا به الله وایي نوافلو ته وګورئ نوافل بې پرایي. د ده دپاره به الله تبارک وتعالی یو غاټ جنتونه انتخاب الله تبارک وتعالی وکړي. بیا به وایي زما د بنده عملنامه کې وګورئ لمنځونه څونه دي؟ هلته به کم لمنځونه وي. بیا الله وایي وګورئ نفلي لمنځونه شته که نشته؟ بیا چې وګورئ نفلي لمنځونه هغه د فرضي لمنځو کې چې کومه کوتاهي راغلې ده کومه کمزوري الله بیا د په نفلي لمنځو باندې پوره کړي. نو زموږ خلک د نفلي لمنځو اهتمام نه کوي. وایي دغه فرض چې موږ سره ورسو دغه لا غټ خبر ده علیاذ بالله. ولې څه پېښه ده که نه؟ ته خو عبادت ته راستولی یې الله تبارک وتعالی دلته د عبادت دپاره پیدا سوی. د هر لمانځه نه وروسته باید ته د دوو رکاتو د نفلو اهتمام وکړې. د کوم لمانځه وروسته چې نه صحیح کېږي د هغه لمانځه د مخه باید وکړې تر څو چې الله تبارک وتعالی دغه نوافل د قیامت په ورځ ستا چې کوم په فرضو کې قصور راغلي الله ورباندې پوره کړي په دې باندې تر څو چې الله تبارک وتعالی د قیامت په ورځ باندې زموږ د لمنځو کمی چې کوم دي الله تبارک وتعالی په دې را پوره کړي. بیا به الله تبارک وتعالی موږ تاسو ته هغه موعود چې وعده سوي جنتونه دي الله تبارک وتعالی موږ ته راکړي. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي 5 صلوات افترضهن الله تعالی، 5 لمنځونه دي الله تبارک وتعالی فرض کړي دي. که چا په ښه طریقه باندې اودس وکړي من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن او بیا په خپل وخت باندې لمونځ هم وکړي واتم رکوعهن رکوع یې هم ښه پوره وکړل کان له عهد علی الله ان یغفره. الله وایي د ده پر ما باندې ذمه ده پر ما باندې ذمه ده چې زه به د ده مغفرت کوم. الله یې ذمه چیش دي 3 شان په ښه توګه اودس کول او په خپل وخت باندې لمونځ کول او ښه رکوع او سجده کول. د دې 3 شان څخه تاسو سوچ پکې 3 شان رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کړي. یو دا چې هر لمونځ کم دی هغه هم الله نه قبلوي تر څو چې په ښه توګه اودس نه وي سوی. زموږ اودسونه پر کوم خیال کله چې موږ تاسو استنجا و اودس موږ نه وچو د قیامت په ورځ د قبر کې چې کوم وخت بنده کښېښول سي اول د وارې عذاب چې ورکول کېږي د دغه بول د څاڅکو د وجې څخه ډېر ځان نه ساتي. سلسل بول دې ته وایي. موږ په دې باندې باک نه کړو. دا اوس خو دومره څه حالت راغلی دي دا کسان خو باید په جیب کې ټیشو وګرځي دا ټیشو پیپر باندې اودس وچ کړي. د بول نه وروسته فورا په اوبو باندې استنجا ول د هغه کس دپاره دی چې هغه په طاقت کې هغه د بولو څاڅکي مرضي نه لري نو بیا د ده استنجا صحیح ده. که چیرې د بولو څاڅکي مرضي لري د هغه استنجا نه صحیح کېږي. بیا که چیرې استنجا ووالل څاڅکي رالي چې هر څومره لمنځونه کړي الله یو نور قبلوي. دی خو په پام کې لا نه دی. اول وارې به لمانځه در مخه په ښه توګه اودس کوي. اودس دا دی چې اودس ته کولو مخکې به اول اودس وچوي. زموږ کتابونه خو لاره هم ویلي دي که د چا اودس نه وچېدی غاړه دې تازه کوي دا پښه دې ټکوي دا دومره اهتمام کتابو کړی دي د دې لپاره چې دغه اودس وچول دا ډېر مهم شی دی. موږ تاسو باک نور باندې یو دوم اودس فاحسن وضوءهن اودس په ښه توګه باندې. نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي ویل للعقاب عذاب دی د هغه دپاره هلاکت دی د هغه کسان دپاره چې جله کې وچ پاتې. هغه صحابه کرام یو خواته په سفر کړل اودسونه کړي او د ژمي موسم و دا پښې چې کله کله خشکي د ژر نه لندېږي بس اوبه یې پرتې کړي وي هلته خشکوالي اثر پر دا بجلو کې باندې مېلي. نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي چې د دې د وجې الله تبارک وتعالی بنده ته عذاب ورکوي. موږ چې اودسونه کوو سنګلې مې وچي. اوس خو دا زمانه ماډرنه زمانه سوه دا لستونه یې دومره پیټ جوړ کړي چې راپورته کېږي چې دی په زور راپورته کوي دلته لږ سیر لاسي نو دا به سنګلې څنګه ښکاره کړي دا به سنګلې څنګه لوند کړي نو د دې بیا لمونځ سره کم قبلېږي. موږ چغې و بغارې و تاسو وګورئ په دا اوس حالات باندې څومره انسانان دعاوې کوي څومره بغارې وي دا زموږ دعاوې ولې نه قبلېږي. زموږ لمنځونه ولاکه دي موږ اودسونه نه دي چې لمنځونه اودسونه مې نه سو نو دعا به الله تبارک وتعالی سره قبوله کړي. کوشش دا کوي هر مسلمان ورور چې اودس کوي د ده عذاب به لاسونه حدیث کې راځي شمره کومۍ دا لستون ته وایي لستون به راپورته کړي داسې د چې نیمه اودس کړي بیا لستون راپورته کړي اوله واره به لستون راپورته کړي. دا سنګلې چې کوم دی دا په اودسه په پرېولو کې داخل دی دا به پرېولې تر دا ځای به را خپل لاسونه مینځه. په ماسه کې څومره کوتاهي موږ کوو بعض کسان چې کوم دي بس سر را داسې ختم. تاسو وګورئ کوم سنت چې په
احادیثو کې د اوداسه لپاره بیان شوی دی په هر سنت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ګټې ګټې دا نبي علیه السلام فرمایي چې کله تاسو د غاړې مسه کوئ راکشوئ یې مه داسې دا بدعت دی دا غاړې مسه چې لاسونه مې لانده کړه د داسې کېښوئ ولې ساینس لیکي وایي دلته د انسان رګونه دي کله چې پر دغه رګو باندې انسان د خپل لانده لاسونه ایږدي دا د ډېرو مرضو څخه الله تبارک وتعالی حفاظت کوي نبي علیه السلام څه وخت ویلي و ساینس ته اوس دا خبره ښکاره شوه خبره بدبختي دا ته ده موږ چې د ډېرو مرضو ښکار جوړ سوي موږ د خپل رسول پر نقش قدم نه روان سوي سړی چې په کامله توګه باندې لمونځ کړي هغه به د هر مرض څخه الله تبارک وتعالی خلاص تاسو وګورئ دا اوس چې کورونا رانه دا ډاکټران ته وایي 5 واره به د ورځې لاسونه په صابون مینځي زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1900 کاله مخکې موږ ته ویلي چې ته به اودسونه کوئ فاصبغ الوضوء څه ته وایي دا لاسونه ټینګ وموږ صفا کړه زما دغه چې لاس پر تېر کړي باید خولې ته اوبه واچوي ګوري دا هر شی عبادت وبوله رواج مه بوله عادت مه بوله په هر اوداسه کې باید سړی ډېر احتیاط وکړي د اوداسه کې په ځان باندې اوبه مه راغورځو موږ په دې کې منع سوي یو چې دا سړی په چړپ باندې مخ ته اوبه غورځي اودس زده کوي ځوانان سو سپین ږیرو سوه در اوسه پورې زموږ لمونځ او اودس ولایي کوي زده